ګوره د دې مخکې یو چا وګوره او یو نه د 50 تیزی خلاف هم دا د منظور پښتون کس هغه په خپله مړ کړو. منظور پښتون د خپل تحریک دپاره پښتون قتلوي وروره. دا وګوره د خپل تحریک دپاره منظور پښتون خپل کس مړ کړو. قسم دې زیاتې کوي منظور داسې کله سوچ درځي نه داسې کله سوچ درځي چې هغې دنیا له به م ورځي جواب به ورکړې. الحمدلله زه خبره کوم وروره زه دې ته اوس زه ماته یو څو خبرو نه هسې ته لاړ شه دا ګوره سهار به سهار مونځ وکړه الله یاد کړه که نه هسې ځان سره سوچ وکړه چې زه به م هغې دنیا له ورځم زه به حق غږ کم که نه. د منظور پښتون تحریک د وینه باندې جوړ شوی د نقیب الله په شهادت باندې دا تحریک راچوت شوی خلک خبر شوي یعنې دا تحریک په 2014 کې منظور پښتون شروع کړی خو راچوت شو د نقیب الله په شهادت باندې. کله چې دا تحریک ګوره زما خبرې واوره بیا په ما کوتنې وکړه که زه درته یو ګنټه هم قسم دې غوږ دم خو زما خپل چې کم نظر ده او د عوامو مطابق درته یم. کله چې د منظور پښتون ته پته ولګېده چې د نقیب الله په نوم چې ما کم دغه تحریک شروع کړی دا ختمېدو والا دی په دې باندې په اروپا او په لندن او په امریکا کې انګریزانو نه د پښتنو نه دغه افغانیانو تاسو ډېرې چاندې هم راټولې کړې خو هغه ته څه ونه شو. ګوره بیا چې کله دغه منظور پښتون ته د نقیب الله والد صاحب جواب ورکړو چې زما د زوی په نوم دا تحریک ختم کا کله پې چاندې ټولې کله څه کې په شرمونو دو شرمولم بیا هغه څه بله لوبه شروع کړه. هغه بیا د کله چې منظور پښتون ته پته ولګېده چې تحریک ختمېدو ولې دی تاخیر داوړ یې مړ کړو تاخیر داوړ یې شهید کړو چې دا تحریک په راچوت چې هغه ناکامیابه شوه. بیا د خیاط خان ماشوم ډرامه راچوته کړه هغه هم ناکامیابه شوه. اوس یې د ارمان ډرامه وکړه ګوره ارمان غریب یې مړ کړو دغه رګل وړانګې ورور یې مړ کړو ډېر زیاتې وکړو قسم په خدای سخت پې خفه یم منظور پښتونه موږ به درنه دې تپوس کوو موږ افغانیان وروڼه هم پوه یو افغانیانو نور راپاڅو د منظور پښتون په د حقیقت باندې د حقیقت نه راښکاره کړې ده د بس کې قسم دې زه تاسو ته سوال خبرې چې دا خبرې کوې که نه خبره وره دا خبرې چې ته کوې که نه لکه مرتدین ښکاري داسې قواره جنس دې ګرځي دا ولې ته مرتد او زه مرتد ته کافر فتوې مه لګوه مړه اوس په یو مسلمان باندې دا شکل دې خبرو سره داسې شکل دې وګرځېدو لکه مرتدین ښکاري ګوره دا ټاپه دې چې ولګوه لکه داسې ښکاري لکه ګوره اوس په ما کټ کې وایه چې ته مرتد یې او ته دا یې په دې مرتد ګوره زه تا ته څه وایم زه تا ته وایم پښتون وژل کېږي او ته ما ته منظور پښتون داسې رانیسې چې دا لږ شرم درته په کار دی ګوره چې یو پښتون پاڅېدلی ستا اواز اوچت کړی دی د پښتنو دپاره اواز اوچت کړی دی او ته نن راپاڅېږې ته دا خبره کوې چې هغه دی دا ولا داسې چل شوی دی او دا مطلب ولا دې منظور پښتون وژلی دی او دا داسې کړي دي ستا نه غیرت تللی دی تا نه قسم دی غیرت تللی دی زه درته څه وایم که انشاءالله تعالی دا غونډ پښتانه سره اوچت شو اول به زه ستا سر کټ کړم ستا سر به زه کټ کړم سر کټ کې دا ستا دلیل دی ما پوهه که ما ته جواب راکړې ورورې هسې لیپ راځي ته غلطي که نه ته خو چې ته د هغه د غلام یې ته غلام یې غلام را پاسې ما ته وایي ته غلام یې ته کوزه را پاسې زه د څه غلام یم ته ما ته ووایه زه د څه غلام یم ته د روس امریکې اسرائیل انډیا د پاکستان او بیا د اشرف غني بالکل زه غلام څه زه د پښو خاورې یم د خپې خاورې چې څوک یې هغه احترام د وجود ته غلام یې شین غلام یې بالکل د اشرف غني غلام یم بالکل یې منم امریکې هم غلام دی د هر کفار د هر کافر ته غلام دی خبره واوره ستا هسټري وګوره ستا دا ریاست چې دی دا مرتد ریاست جوړ کړی چا دی دې کې قانون د چا چلیږي ما مرتد ویلی اشرف غني ته ما مرتد ویلی ما ډاکټر نجیب ته مرتد ویلی ما جنرال رزاق ته مرتد ویلی ته مرتد دا ستاسو دلیل دی بیا هغه په نړۍ کې معلوم دی دنیا دا پوره نړۍ وایي چې افغانستان دومره خراب دی او الله پاک درته دومره ښایسته ولسمشر درکړی چې نن په پاکستان باندې اوبه هم بندوي چټلستان باندې ګوره اوبه هم بندوي او بجلي به هم پې د خیره سره دا کومه چې لږه 2 غنټو راځي دا به هم بندوي دا هر څه به ختمي مالي تاسو خبره سي تاسو ته وګورئ چې کوم وزیر اعظم هم په کرسۍ ناست دی قرضه یې اخیستې ده کوم وزیر اعظم هم ناست دی غل ناست دی د ولس او د عوام غم یې نه ده خوړی ته نن پوهېږې
ته نن په سعودي عرب کې مزدوري کوي کنه پښتون وګوره پښتون څومره مهنت کوي راځي په بار ملکو کې ګټي او زی په هغه وطن کې خرچه کوي او بیا هم دغه حکومت د لکونو روپۍ د امریکې نه قرضه اخیستې ده ګوره وای ښځه لري وای نه وای میړه لري وای نه وای قرضدار لري وای او وای قرضدار د میړه دی امریکا چې دا د پاکستان میړه دی ته دا محرومه نه کنه دا خو زمونږ استاد پښتو کې متل دی کوم سبزیانې در پسې زه در لیږم د پاکستان هر کال تا ته څومره زکات درځي 1.5 کروڑ پښتنو ته پاکستان رزق ورکوي رزق ورکول ول الله دې نمی دی پکار ستا دا گاندا غنم نمی دی پکار ستا سو ٹماٹر اپنا اس دے عمران خان بیا اعلان کی کہ میں پاکستان اور افغانستان کا جو ہے نا بارڈر کو کھلا کرتا ہوں کیوں کھلا کرتا ہے پیښور کې وګلتیان امریخ وال روزګار نشته خلکو ټوریان را باسلی دي 2015-18 را باسلی دي بانکونه قرض باندې اغل ته د تورخم نه سوالې نه پیدا کی خو بدا ویلي چې تورخم نه بسوالې پیدا کی په 10,000 روپۍ به دربس ونیسو پیښور ته افغانانو خاصم پیسې مصرفوري نو هغه څه بنشي وي دي ټماټر خاصي وي دي ګوپیان مالته خاصي وي غنم مالته خاصي وي دي نو په هغه حساب دی چې دا بزنس عمران هغه ورته وایي ولسمشر زمنګ وای زمنګ ستاسو هیڅ شی نه دي په کار باندې که خو خدای ته وګوره دا انتیاري او دهشتګرد مه رالېږه ګټه زمانه خولګیا دی ولا چې تاسو دا دهشتګرد او دا ټیرست د چټلستان راونه لېږي او ته په خدای یقین وکړه خدای یقین وکړه زیشانه چې زه دغه د سره واده د زما ولسمشر به هم دا واده کړي چې ستاسو دا قرضه به مونږ خلاص کړو تاسو دا قرضه به مونږ خلاص کړو ستاسو دا قرضه مونږ په سر میړه نه لرو مونږ په سر میړه نه لرو تاسو میړه لرئ تاسو قرضدار او مونږ قرضدار نه مونږ شکر الحمدلله مونږ چې قرضدار ګوره میړه هغه سړی غلام هغه سړی چې قرضدار مونږ غلامان نه یو مونږ قرضدار نه یو په مونږ په ملک باندې ظلم شوی دی او دا ظلم چې دی دی چټلستان کړی دی ما کړی زه دې وژنم زه دې ختموم زه قسم ستا قوم ختموم افغان قوم رقوم غلامي ختموم دا داسې یو قوم دی دا داسې یو قوم دی خبرې که نه نوی نسل غټېږي هغه هیڅ نسي ختمولی ختمېدل لري نه انشاءالله تعالی ختمېدل نه لري ته خپله وایې که نه زما نه اورې نو دا خو څه پیدا نه لري چې ته لګیا ټکه 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 پالتو غږېږي که نه ته قسم دې پالتو غږېږي ته خرڅ شوی په چا خرڅ شوی ته په امریکې خرڅ شوی په انګلیس خرڅ شوی ته دومره ډوبې ته د کورې نه خبر نه تا حکومتونه چې جوړېږي ښه یو منټ ستا چې عمران خان کله حکومت جوړ کړو که نه پرېږده حکومت مړه قلار شي دا عمران خان چې کله حکومت جوړ کړو دی څنګه حکومت جوړ کړو دې نه ته خبر یې 100 ورځو کې د حکومت نه جوړېدو ټولو کسانو سره پردې شاته ډیلونه کول او بیا وایي چې نه پاکستان بنائیں دا پاکستان نہیں بنائیں گے یہ پاکستان کو ہم برباد کریں گے ہم اس پاکستان کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی وایا چې خیر سره یوم ونه جاړې په مرګ باندې یوم نه دا انشاءالله تعالی دا هغه شو صحیح شو او د خیر سره موږ تاسو به غونډ په دې چکلستان ورځو او د پاکستان د خدای د بیخوري شي هزار راشه په خدما خو راکنه 50 په راشه ویلکم ته په باندې خپې در لماتې کو ماتې ته په باډر اول اروپا واسطه او راځي په پاکستان ټکه زما خبره اور لګ زما ته مقرره کې کو نو ولاو کوم کنه غلامانه د اخلاص کوم زما نشي کنه ته خو چې سلی ون ته نه کېږي کنه ته خو چې ته په هماغه غلامۍ کې تړل شوی افغانانو را پاسه ځان د غلامین آزاد کې ځان ملک بالکل دماغ خلاص کې د غلامۍ د پټکی د غلامۍ د لباسوم لړکه خالد چاورورا تر کابل پاکستان جوړ کې راشه سہولتونه درکو په کابل کې به درته یونیورسيټي جوړ کو قسم دې چې تر کابل پاکستان چې تاسو به دماغ خلاص شي دماغ بم څنګه آزاد شي موږ به یو منټ موږ به یونیورسيټي جوړ کو هسپتالونه به جوړ کو تعلیمونه به درکو ګوره ابو زبید احمدزی په پارلیمنت کې پاسه چې د ولس مشر اشرف غنی تخپل افغانانو ته حق نه ورکړي د پاکستان در تر سره راځي هر څه د پاکستان راځي 1.5 کروڑ پښتنو ته 1.5 کروڑ افغانانو ته پاکستان رزق راځي سبزیان راځي غوړي راځي غوښه راځي دا څه پاکستان راځي نو بیا ولې منګه تر کابل پاکستان جوړ نو کو دغه ځای پاکستان سپرو چې تعلیم سیستم هم خوشي زتا د سویم زتا د سویم وسما تعلیم سیستم په پاکستان ولا فالتو غږی خبر اورا وای پیسہ ورکا
پیسه ورکا کوس د کلابټ راځي وای پیسه په ورکا کوس د کلابټ راځي من چې پیسه ورکو من ستاسو د اوراسته غنم نه دی پکار من د تاجکستان خریداري کوو من خسته اصلي دوايي د انډیا نه راوړو ستاسو د 2 لمبر دوايي زمنګ نه د پکاره چې رحمان میډیکل ته لاړ شي ورته نسخه درته ولیکي چې امکه کمپنی سره قرارداد تړلې د امکه کمپنی دوايان ورکي خبره وره ته زما خبره وره ته پالتو کږي کنه ستا ملک چې ده ستا ملک اوس په کونه ناسته ستا د ملک سامان سوګنالي ستا د خراب ګوپیان سوګنالي دا ټماټر د خاصوي چې اوس تا خپل ولسمشر شروع شوی ستا د وزیر اعظم ترمان شروع شوی ورته وای کونړ و تورخم خلاص کا یو شو باید منګ افغانیان را پاسو د منظور پښتون نه د ارمان د قتل پښتنو کو چې دا تخریب ته ختم کا دا تخریب ختم کا باندې فخر کوم منظور پښتون چې څنګه څو قرباني وار کوي مخې ته به شیر درېږي زه به ودرېږم ان شاء الله تعالی ډېر کم وخت دی د دې چټلستان او دا چټلستان به موږ ختموو اشرف غني د پاکستان نه د 10,000 فوټ څه دپاره غوښته افغانستان ته پوه نه چې دا ولې یاره 10,000 فوټ 10,000 فوج ته سلو پیزو د مخکې اپیل کړی چې لکه ما ته فوج پکار دی چې دا ګلمرجان راته ټرین کی 10,000 پوند 10,000 پاؤنड 10,000 آرمی د پاکستان غوښتي وي ګلمرجان راته ټرین کا جنرال قمر سنگ خو په خپل کاروایو کې انډیا خو لاړه هغه دشمن ته کلم هغه دشمن په کونه کې نه ولو هغه وای وبم در باندې باندلم بجلیم در باندې باندم وای بیا په کونه ورکه وای وبم نشته بجلیم در باندې باندې وای پیسې راکې مفتی وب د ماده روان دي په ځانم په خپل وکړه تاسو به ډیر زر په کونه کې ऐसा खुद आटा का पूरम स्टास में का दरा शज़ पे प्रोतेम को जोर दर की जमाने वाला जोर दर के स्टक गिराने वाले दक ए करती जमाना वाला उस वावरा डाटा का पुरिज्म का चिदा kana डाटा का पुरिज्म का da कानूनी जमन da ګوره دا قانوني زمنګ دا خودل تلانجه په کې دا شروع شوی دا چې دا مرتد فوج دی انتحاري را لېږي دا مرتد فوج انتحاري را لېږي دهشتګرد را لېږي قسم ده دا دهشتګرد دماکي شروع کړي دي دا افغانان وژني چې کله د پښتونخوا وزیرستان غیرتي افغانان راپاسېدل او د خپل د حق غوښتنه وکړله د خپل د حق غوښتنه نو دې چټلستان څه وکړل دې چټلستان په خپلو کې سره ووجل لکه تا غونته غلامان یې ساتلي دي لکه تا غونته مرتدین یې ساتلي دي هر افغان به زه غلام ساتم چې تر څو پاکستان وي هر افغان به مې غلام تاریخ وګوره تاریخ وګوره چې افغان کله غلام پاتې شوی افغان کله غلام پاتې شوی دا تاریخ کیسه دي دا تاریخ چټلستان د غلام پاتې شوی اوسم غلام دی ګوره زه تا ته غلامي د څاخې ما دغه اوسم ته غلامي د امریکې قرضدار میړه د امریکا کې ناسته ګوره قرضدار غر کې تباہ برباد ولس سره زیاته کیږي هر یو د کرسي باندې کینی غل کینی غلا کوي زمون خوار ورلمشت راشي خرچي خو کوي په ولس کوي زه خیرم ټولم کنه زه خو خیر زما وزیر اعظم هم خیر ټولې د ډیم مم د پاره زه خیرم ټولم بیا هم زه دومره ته زمانه بیا نورم کته پاغشت خیر کوم زه ته زکات در کوم کور دی ورانته دماغ د خلاص کا زکات خړلې چا خړلې هر کال غوښه درځي هر کال 40,000 ټنه غنم درځي پیاز د پاکستان درځي ګوړه د پاکستان درځي چاول د پاکستان درځي په خپل توګي پراتاستي د ورځې سل کالدار نه پاتې کې راشي ګوره او یو ورځ به ارمان کوي به قسم د کپری دما یو ورځ به ته چیږي وای چې زه افغانستاني مو زه افغاني مو ما واخلي مونږ به تانه نشو کدي چې زر افغاني نه 3,000 کالداري یو کال کې دنه ګوره چې زر افغاني نه 10,000 کالداري به جوړيږي ولې دا ترمار دیم تختی دا ترمار به ډیر زر وتختی یو وخت به ګور انګلند کې بناستي او تاسو وای زمونږ ولسمشر څه ولسمشر به دلته راغلی دلته په انګلیس کې به ګرځي افغان څه ته وای د جان حبیب کا خبره اورېدل افغان څه ته وای خبره څه ته پاکستان نن سبا د خرط افغان وای سوي ورته خرط افغان وای ګوره یو جان حبیب خو دلال سړی دی تو خدای چې جان حبیب خبرې کې جان حبیب څه خبره کوي جان حبیب تاسو په علاج پیږي کور دی وران چې تاخه بس جان حبیب غونته سړی هم ته سړو کې شماري او زړه کې خو تاغه دلا سړی کنه پزړه کې خو جان حبیب ته څومره کاندلې کې یادې کې دی ورځ کاندلې چې کوي کار دی زما فخر پاکستان نه کومه تا کنزا کې کور ساغه فرید افغان ته خو هغه غلامي چې یو ورځ جان حبیب په سیم کنزا کولې جان حبیب په سیم کنزا کولې کنه دی کولې یو منټ افغان خر ته نه وای ځه افغان معنی څه ده چې خر نه دي څه دي
افغان یو غیرتی دی، افغان نوم لري، نشان لري، افغان چې 15 تاریخ لري، او هغه تاریخ ستا غونډ هغه مرتدینو ته معلوم دی چې هغه مرتدین ملک ته دهشتګرد ولې رالیږي. پوهېږي چې افغانستان که 10 کاله آرام پرېږدو. ګورئ خبره وره، افغانستان که 10 کاله آرام پرېږدو، افغانستان دومره حد ته مخکې ځي، دومره حد ته مخکې د 10 کالو کې دننه ځي چې پاکستان پاکستان په خونه کېني، نو هغه مرتدین تا غونته غلامان پوکوي راولي په موږ دهشتګردي شروع کړې. اوس یې څه چل کړی، اوس یې په قطر کې هغه خپل غلامان یې کېنولي دي په قطر کې، اردوی ملي بغل خبره وره پاسه غولنه تیزنه